ولسمشر غني ولې د پاکستانی زندانیانو د خلاصېدو فرمان ورکړ؟ اشرف غني څنګه له عمران خان سره پټه معامله کړې ده؟ حقیقت اوس ښکاره شو. دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په یو فرمان کې د ګڼ شمېر پاکستانیانو زندانیانو د خوشي کولو امر ورکړی دی. دا معلومه نه ده چې د دې پاکستاني وګړو جرمونه څه دي، خو ولسمشر اشرف غني په خپل فرمان کې ویلي چې دا پاکستاني مجرمین د ښه نیت په موخه خوشي کوي. د خوشي کیدونکو پاکستانیانو د جرمونو په هکله دقیق خبر نشته. تر اوسه هیڅ کړۍ په دې هکله څه نه دي ویلي. آیا دا مجرمین تروریستان دي که په نورو جرمونو نیول شوي دي؟ د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې زندانیان ډیری پاکستانیان تروریستیان دي. ډیری پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې په زندانونو کې پراته دي په تروریستي کړنو نیول شوي دي. دوی یا د بمونو په جوړولو یا د بمونو په ایښودلو او یا په نورو تروریستي فعالیتونو نیول شوي دي. د ISI سره د افغانستان نوې معاهده. ولسمشر غني ویلي چې دا د پاکستانیان زندانیان یې د ښه نیت په موخه خوشي کړي دي، خو دا واضح نه ده چې ولسمشر غني به د پاکستان د کوم ښه اقدام په مقابل کې دا ښه نیت څرګند کړی وي. په وروستي ځل چې په افغانستان کې د پاکستاني بندیانو اړوند خبرې او بحثونه ګرم شوي وو 2015 کال و. هغه وخت د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د ISI ترمنځ د یو تړون په بنسټ پاکستاني استخباراتو دا واک ترلاسه کړی و چې د افغانستان په زندانونو کې له بندیانو سره د لیدنې کتنې وکړي. دا چې اوس دا نوي زندانیان خوشي کیږي او بیا د پاکستاني زندانیانو بحث راپورته کیږي، کیدای شي د ولسمشر غني او عمران خان د لیدنې په مهال د لاسلیک شوي توافقنامې سره تړاو ولري. د ارګ او عمران خان ګډ لیدلوری څه دی؟ تېره اونۍ کله چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته سفر درلودو نو د ولسمشر غني سره د ګډ لیدلوري په نامه توافقنامه لاسلیک کړه. ویل کېږي په دې توافقنامه کې ولسمشر غني پاکستان ته ځینې تضمینونه او ژمنې ورکړي دي. اوس ولسمشر غني مخامخ نه دی ویلي چې دا پاکستاني زندانیان د عمران خان سره د لاسلیک شوي توافقنامې په بنسټ خوشي کوي، خو شنونکي دې ته د شک په نظر ګوري او وایي چې د پاکستاني بندیان د اشرف غني او عمران خان د توافق له مخې خوشي شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.